بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. محل د ابتداء او اعاده زي کم ځای کې ابتداء ده کم ځای کې اعاده ده په معنا او مفهوم نه پوهېدونکو لپاره لکه عوام هر هغه څوک چې د قرآن کریم په معنا او مفهوم باندې نه پوهېږي د هغې دپاره دا قانون او اصول وضع شوي چې په آیات باندې آیت د خپل آیت نه ده د آیت د نښه چې ده دا د وقف د علاماتو نه قوي علامه هم د خپل آیت ده. دوهم قدم کې میم ده میم علامه نه ده. دریم قدم کې طا ده. دا درې قوي او معتبر علایم دي. یعنی یو څوک په معنا باندې نه پوهېږي چې معنا غلط ځای کې وقف ونه شي هغه د کوشش دا وکړي چې آیات باندې دې ودرېږي. که یو ځای کې داسې شو چې آیات غټو نه کېده بیا د آیاتونو په منځ کې دغه دوه نښې نور هم کارېدلې دي میم او طا. تفصیل یې وروسته راځي. میم علامت د وقف لازم ده او طا علامت د وقف مطلق ده په دې باندې ودرېږه. جیم هم د وقف علامه ده خو هغه د معتبرو علایمو نه ده. په اکثرو ځایونو کې جیم باندې اعاده ته ضرورت وي. یعنې دا د هغه علامات ښیي چې په هغې باندې ته ابتدا کولی شي. آیات نه څه کولی شي ابتدا کولی شي. د میم د علامې باندې څه کولی شي ابتدا کولی شي. طا په علامه باندې څه کولی شي ابتدا کولی شي. دا درې قوي علایم دي. د باندې چې ته برابر شوې نو شاته راګرځېدو ته ضرورت نشته. همدا یې د ابتدا محل ده. بس وکوه پې دا د ابتدا محل ده. اوس څه شی وکوه ابتدا. همدغه شان وقف النبي صلی الله علیه وسلم او وقف جبریل او وقف غفران درې علایم هغه شول آیات میم طا او وقف النبي وقف جبریل او وقف غفران. دا د کلماتو په منځ کې راځي. کله کله په دې حاشه کې بیا لیکلي چې وقف النبي وقف جبریل صحیح شو خو په داخل د متن د قرآن کریم کې دې سره داسې یو علامه وي لکه بل ورځ چې موږ تاسو خبره کړې وه چې په الف کې دا کوم الفونه چې نه ویل کېده هغې ته مې درته ویلو چې کله کله داسې یو ګول نښه ور باندې او کله کله د هغه په ځای باندې داسې یو نښه راځي. د ګورې د وقف النبي د وقف جبریل او د وقف غفران دقه نښه راځي. ښکاري که لږ غټې کړم ګوره داسې دقسې یو نښه یې ور باندې او بیا دې خواته حاشه کې د قرآن کریم د صفحې په د قرآن کریم د متن نه بیرون بیا دلته ورسره لیکلي چې وقف النبي وقف جبریل یا وقف غفران. صحیح شو قاري صاحب باسط صحیح شو. نو خبره په دغه ځای کې ده. نو دلته ما د وقف جبریل او د وقف نبی خو معنا باندې پوهېږي دا هغه ځای ده چې دلته نبي علیه السلام وقف کړی. دا هغه ځای ده دلته چې جبریل علیه السلام چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته قرآن کریم ویلې هغه دلته وقف کړی. نو چې جبریل علیه السلام د قرآن کریم امین فرشته ده راوړونکی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده چې هغې دلته وقف کړی ده. نو موږ تاسو هم باید وقف وکړو. په دغسې ځایونو باندې وقف کول دا علما لیکي دا مستحب دي ځکه د نبي په طریقه باندې عمل کول دي. صحیح شو صلی الله علیه وسلم. درود شریف ووایئ صلی الله علیه شوق سره مړه من صلی علی واحدا صلی الله علیه عشرا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک ما باندې یو ځل درود ووایي الله تعالی به په هغې باندې لس ځله رحمتونه نازل کړي. او یو حدیث کې راځي چې ټولو کې بخیل ابخل او د بخیل بل یو بله کلمه په قرآن کریم دغې ته شح ویلی کېږي. وایي دا هغه څوک ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ورته یاد شي او دی پې درود ونه وایي. دا وایي بخیلترین انسان ده. په دې کې بخل مه کوئ. هر ځای کې چې یاد شي په شوق سره وایي چې نور خلکو ته هم
دا ترکیز او دا تلقین وشي چې دلته ویل پکار دي یو ځل په زوره صلی الله علیه وسلم. صحیح شو. نو راځو دې ته چې په دغه آیات باندې په میم باندې په طوا باندې او همدغه شان چې چېرته چې وقف النبي وقف جبریل او وقف غفران وي او دغې علامه مې درته وښودله چې دقسې یو علامه کرښه ورباندې راتاو شوي په دغه ځای باندې. نو په دغه ځایونو باندې وقف کولو په صورت کې به د ما بعد نه ابتدا پکار ده. یعنې دې نه دغسې کوم ځای کې چې ودرېدلې بیا ما قبل ته به رجعت نه کوې، مخکې به نه ځې یوه کلمه، ځکه مخکې تک ته چې ویلی کېږي اعاده به نه کوې، چې به کوې کوم ځای نه به ابتدا کوې ما بعد نه، کوم ځای کې چې ولاړې ما بعد ځه مخکې ځه او دغه ته ویلی کېږي چې ابتدا. او د جیم په علامه کې احتیاط پکار ده، د جیم په علامه باندې احتیاط کول دي. که چیرې مخکې معتبر علامې ته رسېدلی شي نو دلته به وقف نه کوې. جیم په معنا د جواز سره ده، جایز ده، جایز ده خو بهتره نه ده. دلته جیم راغلی، درې ټکي دې خواته میم راغلی، نو که ته میم ته رسېدلی شي نو په جیم به نه درېږي. خبره ورسېدلې؟ د ضرورت په وخت کې جایز ده خو کوشش دا پکار ده چې په میم باندې چټي د جیم باندې چټي په چټي ونه درېږي. جیم په معنا دی وقف جایز سره ده، جایز ده خو بهتر دا ده چې دنه مخکې میم راغلی هغه ته ځان ورسوه، دنه مخکې طوا راغلی هغه ته ځان ورسوله، آیات راغلی هغه ته ځان ورسوه، وقف النبي وقف جبریل ته ځان ورسوه، وقف غفران ته ځان ورسوه. که بیا داسې حالات در باندې راغل چې هغې ته رسېږي نه او کار درنه خرابېږي بیا خیر دی، بیا په جیم باندې هم ودرېدلی شي او که ودرېدلې نو بیا به څه کوې اعاده به کوې. صحیح شو. دلته هم دا خبره کوي که چیرې جیم باندې ته ودرېدلې احتیاط دا پکار ده مخکې معتبر علامې ته رسېدلی شي نو دلته به وقف نه کوې. او که چیرې سا او د نفس که نه چې گنجایش نه وي بیا د وقف ورباندې جایز ده. البته په آیات باندې د وقف کولو په صورت کې به ابتدا وي او د آیات په منځ کې د وقف کولو په صورت کې به بیا اعاده وي. که چېرته همدغه جیم د یو آیات په سر و خو بیا خیر ده ځکه صحیح جیم خو کمزوری و خو هلته خو آیات راغی که نه نو دلته بیا اعادې ته ضرورت نشته او مخکې تک پکار ده. او که چیرې په منځ د کلام کې جیم راغلی و او ضرورت هم درته دا و بل علامې ته رسیدګي نه شوه کېدلی، سا دې تنګه وه، نفس دې کې دا گنجایش نه و چې تر آیاته پورې ورسېږي، بلې نښې پورې ورسېږي په منځ د آیات کې، بیا په دې صورت کې وقف وکوه، جایز ده خو بیرته به څه کوې بیا اعاده به کوې. او د آیات په سر کې راغلی وي بیا اعادې ته ضرورت نشته. او په نورو علایمو باندې غیر ضروري وقف کول نه دی پکار. علایمو انشاءالله د درس په آخر کې موږ هلته د رموز الاوقاف څومره چې علایم دي ټول تشریح کوو. دلته تا ته خلاص وویلې، خلاصې درته وویلې میم، طوا، آیات، وقف النبي، وقف جبریل، وقف غفران. په دې باندې چې ودرېدلې اعادې ته ضرورت نشته، ابتدا به کوې. یو علامه درته بله وښودله چې جیم سره به لږ احتیاط نه کار اخلي. که چیرې جیم په آیات باندې راغلی و دا هم د هغه نورو شپږو سره یو ځای کېږي، دلته هم څه پکار ده ابتدا پکار ده. او که چیرې جیم د آیات او د متن په منځ کې و نو بیا اعاده پکار ده. د دغو نښو نه علاوه لام راځي، صاد لام یو ځای راځي، قاف لام یو ځای راځي، زا راځي، نور ډېر علایم به تاسو وګورئ هلته راځي تقریبا 14-18 علایم راځي نور. نو په دغه ټولو علایمو باندې دغه تېنه منفي کا، دغه نور ټولو نه په دې باندې ودرېدل بغیر د ضرورته پکار نه دي. او که چیرې ضرورت پیښ شو، سا دې تنګه وه، نه دي شو کولی چې یو ځای ته ورسېږي نو بیا خو مجبور چې ته دا کار وکړې نو بیا خو به کوې، خو بیا به څه کوې ورسره اعاده به کوې، بېرته به راګرځئ، بېرته به هغه کلمه راګرځئ. نو دا شو
یعنی دغه ځای نه بیا ابتدا درسته نه ده. ته پورته چې کوم شپږ ځانې ذکر شو هلته اعاده درسته نه ده بلکې ابتدا به کوې. د دغو نه علاوه په نورو علایمو کې بیا ابتدا درسته نه ده بلکې اعاده به کوې. او جیم چې ده بین البین شو، جیم بین البین شو. که په آیات باندې راغلی و د هغه نورو احکام اخلي یعنې دلته هم ابتدا پکار ده، او که په منځ کې راغلی و د نورو سره یو ځای کېږي دلته هم بیا شی پکار ده، اعاده پکار ده. واضحه شو انشاءالله. محل د ابتدا او محل د اعاده کیفیت خو چې دواړو یو شی دي. ابتدا کوي او که اعاده کوي دواړه به د حرکت نه کېږي، دواړه به د حرکت نه کېږي. محل یې درته وویلې، محل دا و د ابتدا او د اعادې په میم باندې، طوا باندې، په آیات باندې، وقف جبریل، وقف غفران، وقف نبی صلی الله علیه وسلم، په دا ټول محلونه دي د څه شي؟ د ابتدا. دا د ابتدا محلونه دي. صحیح شو؟ او جیم ته په کتو باندې که دغو علایمو سره یو ځای راغلی و، آیات سره راغلی و، کله کله راځي دوه درې علایمونه یو ځای راځي، هغه بیا انشاءالله تشریح کوو. نو هغه د مغې حکم اخلي، ابتدا به کوي، او که په منځ کې راغلی و هغه بیا اعاده به کوي. او د دغو نښو نه علاوه د نور ټولو ځایونو کې که تا ته د وقف ضرورت پیدا کېږي وقف به کوې. د وقف اصول به مراتع، د وقف اصول څه دي؟ قطع الصوت مع النفس و اسکان المتحرک ان کان متحرکا. دغه قانون په نظر کې نیولو سره به ته وقف کوې خو بیرته به یې راګرځې، ځکه دا د محل د څه شي ده؟ د اعادې محل ده. دلته ته ابتدا نشي کولی. کوم ځای کې چې ابتدا پکار ده هلته اعاده درسته نه ده، کوم ځای کې چې اعاده پکار ده هلته ابتدا درسته نه ده. صحیح شو؟ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.